دوستای ناز، امید میکنم که جور و صحتمند و سرحال باشین. من هستم آیلین. خواستم امروز یک برنامه داشته باشم خیلی جالبه که میخوام تقدیم شما بکنم. دیگه غزالجان از برنامه خبر نداره و در داخل اتاق قصد دروازه بود، دروازه رو باز کردم، دیدم که البته توفای غزالجان رسید. چی یک بحث کلانه در داخل زی البته توفای غزالجان است دیگه. در داخلش چی است من خودم نمیفهمم، او خبر نداره. میگیم که غزالجان توفای رسیده، عکس العملش چی است و چی میشه. تا آخر برنامه با ما همراه باشین و متعجز بکس باشه. البته که در داخل زی بکس چی است ما دوستان راځي چې ورکولاو کو ګورو به غزال چون راشه غدي ورسیدل گیفتونه دی راو رسیدل څه گیفتونه راو رسیدل. وای الله ورسېدل شکر الحمدلله چې فصل وختونه پروړو زما ستړي شوم. رښتیا دروند دی ولی دا وګورئ مرګورو سمونه غټ بیگ دی ماشاءالله چې دې کې بدن نسوي ښه. دا ټول د دې ګیفټونه دي ښه. بس سلام تاسو ټولو ته امید ساتم چې ښه به وئ، روغ جوړ او خوشحاله به وئ. څنګه چې ګورئ زما ګیفټونه مطلب چې دې کې څه دي ما ته معلومات نشته چې نور څه دي، خو یو څیز چې مطلب ما په خپله خوله غوښتې وه نو هغه خامخا پکې شته. نو اوس ګورو خلاصو دا بیګ چې دې کې څه دي. یو څیز چې ما یو نه بلکې دوه څیزونه چې ما په خپل خوله غوښتې او مطلب زما ډېر زیات خوښ دي، بلکې زما نه د ټولو خلکو هغه خوښ وي که نه یو نیم مطلب 100% کې کیدای شي یو 10% یا 15% د خلکو نه وي خوښ، نور د ټولو خوښ وي. نو سلام به شما هموطنای خوب و نازنین، امیدوارم که جور صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه جهان دنیا که هستین. باز هم من غزال نظری و آیلین جان در خدمت شما عزیزان. دلوین آیلین جان یک کار نیک کرده، گفتم یک برنامه جور کنم. بله چی هست یک جالب برنامه گفتم به دوستا جور کنم. خب که تلفن خود آمده دیگه نه. خب ماشاءالله ماشاءالله دخترم اینا چی میگه تکړه شده. دوستان عزیز را باز میکنیم که چی هست، یک چیزی هست که مثلا همین روز دواس که بخی دلم رفت. دلت رفت کجا رفت؟ سعی کنم پشت دی بیگ رفت که من کتا بیکس. میبینید دوستان عزیز که دی چی هست و چیزی که هست میفهم تمام دختر خانم‌ها زیاد دوست داره، خوش داره و من همچنان بسیار دوست دارم و ایره من از افغانستان خواستم. نو دوستانم اوس بابای خلاصو ما ګورم چې دې کې نور څه دي. دا وایي چې دروند دی. ما فکر وکړو چې کوم څیز ما په خپل خوله غوښتی صرف هغه به ما ته ورسېږي، خو زه خبر نه چې دومره غټ بیګ دا تو وګوره دونه غټ بیګ دی. خو دې چې ورکوي چاته نه وایي چې د چا لور د چا زوی یې که نه داسې. نو ښه دوستانو نو اوس ګورم چې دې کې څه دي. بسم الله. واو بیوټیفول مطلب زما دریشي دا زما دریشي ده دوستانو. دا چې کله زه واغوندم بیا به ښکاري د ده ښایست اوس تاسو ته نه ښکاره کوم پوره. دا بس یو راز وي ښه، دا ټول نه ښیم تاسو ته، دا بس وي. بس دی دا پرېږده اوس بس ختي دا لرې که زه د کاچلاندې نور څه دي. علي ما ته ډېره زیاته ورکړه دا د غیر شه دې کې ستا برخه نشته ګوره په زور یې درنه په زوره زوړ مې یاد کړه ښه واو چاکلیټ زما په نظر دا زما د ملګرې ده، دا هغه ته ګفټ شوی که نه مطلب د هغه مور ورته لېږلې ده او دا زما چاکلیټ مطلب زه ډېر زیات چاکلیټ ماتم چاکلیټ غږ دې نه راځي راځي داسې ښه راځي. دوستانو مختلف موخه په دواړو سترګو ولې دا زما ستا په شریکه ده ښه نه نه وګورئ مطلب جدا دي. نو زما چاکلیټ ډېر زیات خوښ دي ځکه خوږی چېرته خوږی یم دا چاکلیټ او یو څیز دوستانو چاکلیټ خو په خپل ځای او ما دا یادوله دې ته نه څه وایي که نه څوک ورته غوره وایي څوک ورته لوچه وایي موږ خو په خپل زبان کې ورته غوره وایو که نه آیلین چانه همین پاکت آورده ماشاءالله نگران باش. نوشی جان څومره مزه کوي لکه مخکې راشه بل تاسو له طرفه
نوشی جان دوستم. داو نخورم دا رواش چی دیتا باز پختو که بسوایی دیتا مو بو رواش وایو اوف دا چې کوم مزه او کوم خوند لري کنه ایس بیانولی نشم. آیلین ستا خوښ دي دا؟ ډېر. هر څه زه باید خلاص کړم او ټیسټ کړم بخورم. چاقو خو نشته، چاقو ته چاړه ته سوگوری چاړه مطلب با چاقو کی سعی میکنه که رو برم چاقو بیارم ایرا پوست کنم باز ایرا بخورم. باش دوستان هست اینجا رو میگم دستم از خیلی جمعش میگریم. واو چاپارم تو خدا. ببینید دوستا بیاین یکم که نزدیک بیا ایلین جان. تو دوستا رو که دیده که کسی خوردنت. سعی کنیم. اوف. نوشی جان. البته دوستا جای شما دیگه خالی که غزال جان نوش جان میکنه جای شما خالی. چی مزه میده، چی مزه. بسیار درشت. میخوری آیلین؟ نوشی جان تو برنامه را جور که بس پسم گپ میزنیم. ببینید و نگفتنم اون دوست عزیز دو پاکتش مربوط خودم میشه و این سی پاکتش هم از خواهرم از شیشک که بسیار در خانه ما شیشک ترین کسی که هست امو است. مثلا من اختار داد دوست عزیز تلفن کتی آیلین جان از اگری مستقیم مسیجش نشان میده یک دانشه کسی داده با کسی داده بودی خیرت نیست. نه میتونم از حق خود به همگی میتونم به خاطر که من زیاد دوست دارم با منتظرش کردم. منتظر شاندیم که نقوره میرسه بخیر از افغانستان و ما به شما میدم. دیگه به خاطر که در پاکستان کمک دیرتر قوره ما برای در بازار میایه. دیگه از اونمون خاطر من هم گیر استوری مانده بودم که به ما قوره میایه. دیگه حالا من کی بگویم که من تو کلی چیز مستقیم راست بگو به همگی. که خیر گپ نیست مزاق خود میتونم بردم. ما کی خبره براس پات کیدو کنه یا سنی جنکان داره بیسنب شی. سنب. مطلب استوری بس اما خبره. دیر زیاد لگوم. خا مردان کنونگا گورشوا خبری او داو مرواش دی رواش. او خا دا زمان مطلب د مرجانه ده. شخصی سیزون سر بکار نمی‌دونم دوستان. دا زمان مرجانه ده. دا طول سیزون اول زمانی ده دست ما تنیق نیق مغوری چون سومرده زیاد سیزونه دی. دست ما اصلا دی. سپکی د خوردی، سپکی د مردی، سپکی زمان د ملگری دی. او زمانه پکی زیاد دیو بخیر دیتا. واو گوری دوستانم. چیزی سومر خسته جامی دی کنه جام. چرا سر کن؟ سعی نیست. سومر شکستینگ دی کنه. خا دادسی چپن ندم مطلب یالان. و دست سر مطلب داسی زونم دیسی مطلب زیر پوشیش دیگه مثلا. مقبول هست. زیرا ما وقتی که بپوشم یا کمک آرایش کنم پس معلوم میشه دیگه. آلوت معلوم نمیشه دوستای عزیز. اینی هم چادرکش. مقبول است. اینی همچنان لباسا از دیگه دوستای عزیز. چقدر قندول از دوستای عزیز ببینید. من این قسمی چیزا رو زیاد خوش دارم بخاطر که من در جان ممکن میرم تا یک چیزی هست. نمودت میتم اگرم. بله بسیار راحت میباشه انسان. دیگه از این خاطر من چیزا رو بسیار دوست دارم. خاله تمام شما از پاکت نمیکشم یکان تش باشه اینجا دیگه همچنان همه لباس از دوسته سینه ببینید بازی که من پوشیدم از یکی که براتون ویدیو میگیرم در برنامه میپوشم باز ببینید دیگه کل شکل نشان کنم باز مزیش میره اینجا دیگه ببینید میوه خشکم رسید بخاطر که من از زیادتر وقت نان قدر زیاد نمیخورم و با ایلین جان معلوم ایلین چی میکنم نیم شب که از خواب بیدار میشم بس نیمه شب از دیگه میخیز از خواب تو شرق پلاستیک میباشم میبینیم با این میوه خشک شیشته میباشم میخورم بخی عادت کرده یک چاکلیت مثلا کاکاو نیم شب که از خواب بیدار میشم باید یک بار ما حتما از این دو شب دیگه ما چشم کم از خواب بیدار دیگه قسم بیدار شدم من میگه بگی بخو گفتم دختر ما چشمم در خواب است برام نمیدی خودش میخورد دیگه یعنی میوه خشک میخوره سیک باش بعد دوستا نزدیک نشان بدم اینا دیگه اینم اینا
روش کو اینی هم لباس از خود دوست عزیز سینه نگفتن اما اینی هم لباس چند جور لباس بود من چون 5-6 جوره شد چند جوره شد سکن کلش میوه خوش من کش عطر بسیار زیاد دوست دارم اینه اینی هم عطرای من خیلی خوب باز امروز دوستان عزیز ما همگی از عطرایم به شما ویدیو میگیرم نشان میدم از این کلک بایک کلان است اونمون تمامش کلا از عطر پر است تمامش از عطر پر کردیم دیگه دنواری خود جدا است که مثلا من استفاده میکنم یوز میکنم او جدا است و کدامی که استفاده نمیکنم او جدا است دیگه با ما باشین یک چند دقیقه وقفه میگیریم جای نروین با ما باشین البته غزه جان خو گفتایش رسید دیگه من برگر افغانی البته ادر کردیم کوام بیای دیگه باش که از این خو ادرش رسید دیگه از من ادر دوستان برسه خانه شما دیگه یک جوره مانده بود یک جوره مانده بود دیگه همگیش قبول خوش مقبول است و به نظر من این زیاد مقبول است بخاطر اینکه ما هیچ وقت رنگ سرخ نپوشیدیم بسیار کم این دیگه رنگ سفید و سرخ کار شده یگان رنگای دیگه هم بخی رنگای میکس کار شده دیگه به نظر من این زیاد مقبول است چادرش به خودش باز پوشیدم ببینین دیگه و دوستان عزیز بیاین که این برنامه رو جمع کنم نشان میدم تا اینی هم دیگه چی میگه خسته کدو میگن نه بسیار مزه میده یگان دفعه فشار پایان میره از این میخورم باز دیگه فشار بعد دوباره جور میشه و ایام اطراف و ایام سپری واو اینه چقدر خوبه باشه ما تمام شده یک دفعه ببینم دوستان عزیز ماشاءالله امیت رسپری است من میفهمی کلا نمی پیسی من اگه من قدر جمع میکردم شاید یک سرمایه کلان میداشتم و هر باری که ما بازار میرم هر زلی چی بازار تزم گرن گوتن کو خامخا زانتا یا اتر یا اسپری اخلم ولی چی زمان ډیر زیات خوښیږي نه پوهیم تاسو ماته کومنټس کې وایي چې زما په شانتې نور د چا چم داسې اتر سپری ډیر خوښیږي یو واخه کنه ټول میکس وای دغه اسماعیل به ختم شي چې دا د کوم یو اسماعیل دی دا چې مطلب ټول میکس شي بیا ډیر ښایسته خوشبويي کوي هلا نو دوستانو نو دا د زما هر څه ګفټونه ورسېدل ډېر چې دومره زما فکر خیال ورسره دي لا چې ما ته هم ګفټونه لګي هغه افغانستان نه دلته خوشحاله دي اوسي اباد دي اوسېږي ما سره یو ځای علین جان سره تاسو ټولو سره د ټول آباد خوشحاله اوسي چې زموږ خیال ساتي که نه زما خیال ساتي مطلب ګران کتونکو زموږ افغاني برګر هم ورسېدلی دی او لږ شانتې اوږې شوې هم یم لږ شانتې ډېر زیات نه ولې چې ما د غرمۍ ډوډۍ ناوخته خوړلې و هغې په خاطر زه وږې یم دومره ما ویل چې کیدای شي لایټ ورسېږي زموږ برګر خو ماشاءالله ډېر زر ورسېدله علین جان نو جان هغه به لکه هغه کو که نه او زه اوس تیارم صبر کوم اوس ملګرو ته ځي ښایم خاصه ته تیار کړم ما ته تیارې که ملګرو ته یې تیارې څنګه ما ته یې تیارې که نه ملګرو ته تیارې دا بس د ملګرو ځای دی خالي وي هغه د بس برنامه کې وګوري بس ما ته وخورو دلته ته دا شیزونه ټول که زه به هغه تیار کړم بیا برنامه نیمې بیا به جوړ کړو صحیح ده نو زه به دا څیزونه ټولوم دوستانو علین جانه به برګر راوړي او زه به یې نوشي جانه ما چې لږ نور هم غټه شم موږ سره پاتې شئ ښه ګرانو دوستانو دا دی زموږ افغاني برګر هم تیار دی آماده دی نو علین جان ته خو غواړې چې مطلب رژیم واخلي مطلب وزن کم کړي بیا چې افغاني برګر واخلې خو ستا وزن نور هم زیاتېږي دا به ستا خوراک کې څه دې بدې شي نو څه نه وایي چې ته نه خو کریلا څه شي کریلا وایي که کریلا وایي کریلا ما وایم دوم مطلب سخته ده هغه چې قیمه کې پخه شي که نه زما ډېر خوښېږي چې قیمه کې پخه شي یا غوښه ورسره وي که نه بیا خوند کوي ښه بسم الله که دوستانو ما نه صبر نه کېدله ښه تر څو چې خپلول ما سټارټ کول شروع کوله دوی نو ما دومره خوړلي دي ښه چې صبر چې خوند کوي او که نه کوي او واقعا خبره چې افغاني برګر وي او خوند ونه کړي افغاني برګر احسان برګر ته نه رسېږي خو بیا هم خوند دی ښه دی څنګه ده خوند دی دا خو داسې چک دی ولګول په کې 3 ورځې نهاره ګرځېدلی زه د دې دپاره ډېره نهاره ګرځېدم کوم مزه کوي دوستانو بل دا چې مخکې موږ د غوره مو خوړل هغه کې مو ستاسو زړه خفه شوی وي اوس افغاني برګر پوره
بیا فکر رواش و فکر در شطور دن ده افغانی ده چیزو نوخه دوستان افغانی او دوستان زما خوراک هم زیات شوی مخکې نه کېدای شي تاسو هم اندازه لګېدلي وي که نه زما وزن اوس زیاته شوی تاسې احساس کوئ ستا په نظر زه غټه شوې یم که نه وړوکې شوې یم مخکې نه چې ستا څنګه اندام که نه ښینه لږه سیوا شوې ده زیاته شوې مخکې ښه وه که اوس صحیح دی اوس صحیح دی پخوا ښه وه اوس هم صحیح دی دواړه اندازه کې ښایسته دوستانو نو تاسو نظر راکړئ چې خوراک داسې وکړم که نه لږ خوراک کم کړم تاسو پکې څه وایئ ښه نو دا به خوراک وي چې تاسو ته به خبره وکړم چې نو ما وایي چې نن به زه ښایسته برنامه تاسو ته جوړ کړم نو امید لرم چې ستاسو به دا برنامه مو ډېر خوښه شوې وي نو ما یو کوشش وکړه دا خبره نه وه نو اچانک یو ویډیو ما جوړه کړه نو ګورم چې ستاسو به خوښه شوي یا نه تر بلې خپرونې پورې تاسو پلي او بخښونکي الله سپارم هر چېرته چې یاست خوشحاله او بالا سوکار اوسئ تا نه هم نړۍ مننه چې په پیله زه دومره ښایسته ښکلې خپرونه جوړه کړله او لاک مطلب خوشحاله اوسئ الله دې تل کامیابه لره زه باور په خدای وکوئ چې ډېره زیاته خوشحالېږم چې انسان یو قدم مخکې ځي په خپل هغه کار مسلک کې نو خوشحالېږم نو ایلین جان نه هم نړۍ مننه تاسو نه هم چنان مننه ښه وختونه ښې شېبې الله حافظ بای